سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي ټول به روغ او جوړ یاست. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ په مسنجر کې ګروپ جوړ کړئ. او دوستانو په تاسو کې زیاتره کسانو ته دا معلومه وي چې موږ څنګه کولی شو په مسنجر کې ګروپ جوړ کړو، خو ډیر کسانو ته بیا نه د معلومات. نو راځو په دې ویډیو کې زه تاسو ته درښیم تاسو څنګه کولی شئ په مسنجر کې ګروپ جوړ کړئ. نو دوستان دې لپاره به تاسو ولر په خپل موبایل کې مسنجر خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې مسنجر خلاص کړئ، دا کوم چې موږ سره د پنسل آیکن دا په دغه پنسل آیکن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه پنسل آیکن باندې کلیک وکړئ، بیا به دې کې موږ سره اول اپشن د کریټ ا نیو ګروپ په نامه باندې په دغه کریټ ا نیو ګروپ باندې به تاسو کلیک وکړئ. اوس هغه ګروپ ته تاسو هر څو کسان راچوي، سمپل تاسو د هغه نومان سلیکټ کړئ. دلته به تاسو ټول فرندز راوړئ. نو اول تاسو ګروپ جوړوي، تاسو به خامخا دوه کسان راخیاست. کله چې تاسو خپل فرندز راخیاست، پورته نیکسټ بټن د دغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا موږ سره بل اپشن د ګروپ نیم په دغه ګروپ نیم باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به سمپل تاسو ګروپ ته نوم ورکړئ. نو ما ټي زد ورکړئ، یعنی ټیکنیکل زده کړه. نو هر کوم نوم سم ورکړئ، هغه نوم تاسو ورکړئ. پورته کریټ بټن د دغه کریټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په کریټ بټن باندې کلیک وکړئ، نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ موږ سره ګروپ جوړ سو. زه بیرته شاته راځم. نو تاسو کتلی شئ چې د ټي زد په نامه باندې موږ سره ګروپ جوړ سو. نو راځو زه تاسو ته د ګروپ نور اپشنان درښیم چې موږ په ګروپ کې کسان څنګه اډولی سو، څنګه یې ځینې ختمولی سو، اډمین یې څنګه جوړولی سو، فوټو یې څنګه چینجولی سو، نور اپشنان یې درښیم. کله چې بیا تاسو ګروپ خلاص کړئ، په دې کې موږ سره اول اپشن د اډ په دغه اډ کله تاسو کلیک وکړئ. دلته دوستانو تاسو نور کسان کې اډولی سئ. نو هر څوک چې مې اډوئ، سمپل تاسو هغه دلته سلیکټ کړئ. په اډ بټن باندې کلیک وکړئ، نو هغه کس به هم په هغه ګروپ کې اډ سي. بیرته شاته راځو، بیا په دې کې بل اپشن د نیم په دغه نیمز کله تاسو کلیک وکړئ، دلته تاسو د ګروپ نیم ور چینجولی سئ. بیا په دې کې بل اپشن د ممبرز په دغه ممبرز کله تاسو کلیک وکړئ، دلته په دغه ګروپ کې هر څو کسان وي هغه به ټول راواړوي. په اډمنز کله تاسو کلیک وکړئ، دلته به تاسو د هغه ګروپ اډمنز راواړوي. کوم چیرې بل کس اډمن جوړوي، سمپل تاسو د هغه په نوم باندې کلیک وکړئ. بیا ګورئ موږ سره لاندې یو اپشن راځي د میک اډمن په نامه باندې، په دغه میک اډمن باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته بیا تاسو هغه کس اډمن کولی سئ. او کوم چیرې له ګروپ پسې اخیستی، ریموو فرام ګروپ باندې به تاسو کلیک وکړئ، بیا تاسو دغه کس له ګروپ پسې اخیستلی سئ. کوم چیرې تصویر چینجوئ، سمپل په دغه آیکن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه آیکن باندې کلیک وکړئ، بیا په دغه آیکن باندې کلیک وکړئ. په ټیک فوټو کې نوی تصویر اخیستلی سئ. په چوز فوټو کې به تاسو د موبایل ګیلري خلاصه سي. نو سمپل اوس تاسو هغه تصویر وروښیاست. نو پوزیشن وروښیاست، په څو بټن باندې تاسو کلیک وکړئ، نو هغه تصویر به په هغه ګروپ باندې ودرېږي. نو ګور دوستان تاسو کتلی سئ. دغه رقم ګور بیا موږ سره آی بټن د دغه آی بټن کله تاسو کلیک وکړئ. په اډیوز کله تاسو کلیک وکړئ، دلته تاسو وایس کال په دغه ګروپ کې کولی سئ. په ویډیوز کله تاسو کلیک وکړئ، ویډیو کال کولی سئ. په ایډز کله تاسو کلیک وکړئ، دلته تاسو کسان کې اضافه کولی سئ، خپل فرندز ګروپ ته اډولی سئ. په موډز کله تاسو کلیک وکړئ، نو دلته تاسو نوټیفیکیشن ور بندولی سئ. ګور مثال په دې کې د دریم اپشن د موډ میسج اینډ کال نوټیفیکیشنز په دې کله تاسو کلیک وکړئ. په دغه ګروپ کې هر څوک ټلیفونان کوي، میسجان کوي، ویډیو شیر کوي، وایس میسجان کوي، نو د هغو نوټیفیکیشنز د هغه بیا تاسو ته نه راځي، یعنې تاسو نوټیفیکیشن ور بندولی سئ. بیا په دې کې بل اپشن د تیمز، دلته تاسو تیمز ور چینجولی سئ. په ایموجیز کله تاسو کلیک وکړئ، دلته تاسو دغه ایموجي ور چینجولی سئ. هر ایموجي سم په درول ګوره په دغه ځای کې بیا هغه ایموجي راځي. په آی بټن باندې ما کلیک وکړئ. بیا په نیک نیمز کې دلته تاسو خپل په دې ګروپ کې هر څو کسان وي هغه ته له ځانه نیک نیم خپل نوم ورکولی سئ. مثال اوس ګوره د دغه کس نوم چې د ریم الخیل ده، دلته تاسو د دغه کس آی ډي ته له ځانه خپل نوم ورکولی سئ. نو بیا به ستاسو په آی ډي کې دغه نوم تاسو ته راوړوي، د هغه نوم په ځای. نو بیرته شاته راځو، بیا په دې کې بل اپشن د سی ګروپ ممبرز په دغه کله تاسو کلیک وکړئ، نو دلته تاسو ته په دې ګروپ کې هر څو کسان وي هغه راوړوي. بیا په دې کې بل اپشن د ممبر ریکویسټ په دغه کله تاسو کلیک وکړئ. که چیرې دوستانو ته تاسو دغه اپشن آن کړئ، نو بیا به هیڅوک هم نشي کولی چې دغه ګروپ ته کسان ور واچوي. نو کله چې بیا هر څوک خپل دوستان دغه ګروپ ته اډ کړي، نو هغه به ټول دلته تاسو ته راواړوي. که چیرې تاسو اپروف کړئ، نو بیا به هغه ګروپ ته ورلویږي، په هغه ګروپ کې به اډېږي. که چیرې تاسو دلته ریجیکټ کړئ، نو بیا به له هغه ګروپ څخه وځي، یعنې ستاسو بې اجازې به هېڅوک هم بیا دغه ګروپ ته څوک کسان نشي اډولی. کوم چیرې بند کړئ، بیا هر څوک اډولی سي. نو دغه رقم بیرته شاته راځو. په ویو فوټو اینډ ویډیوز کله تاسو کلیک وکړئ، په دغه ګروپ کې هر چا تصویران ویډیوګان شیر کړي وي هغه به درته راوړي. سرچ اینډ کنورسیشن په دې کله تاسو کلیک وکړئ، تاسو جلا خپل میسج سرچولی سئ. په دغه ګروپ کې هر چا بیا هغه میسج کړی هغه تاسو سرچولی سئ. او په نوټیفیکیشنز کله تاسو کلیک وکړئ، دا مخ ته ما دروښیي. په موډ کله تاسو کلیک وکړئ، دلته ټوله نوټیفیکیشنان تاسو بندولی سئ. بیا په دې ګروپ کې هر څوک وایس میسجان ټلیفونان شیر کوي هغه به تاسو ته نه راړوي. نو دوستانو دا ول موږ سره ګروپس موږ څنګه کولی سو ګروپ جوړ کړو، یڅوک ور واچوو، څوک ځینو باسو، اډمین یې جوړ کړو. نو دوستانو ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ، ځکه دوستانو دا زموږ نوی چینل ده
نو هغه زوړ چینل خو تاسو ته معلوم اوس هغه له موږ سره ټرمینیټ شو، په هغه باندې بیخي زیات 1,70,000 پلس سبسکرایبر و، نو هغه بند سو. نو دا د موږ نوی چینل ده دوستانو، ویډیو خامخا در سره لایک کړئ او له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې چې فایده واخلي. نو دوستانو نور وخت مو نه اخلم، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.